چې پاتې شي یاران زموږ په لار کې زما قوي ارمان زموږ په لار کې واه واه او ویل یې چې ناوخته راپسې مه راځه ویل یې چې ناوخته راپسې مه راځه بیا دلته وي فریان زموږ په لار کې ډېر ښه او مینه مې پرې ماته شي چې ووینم مینه مې پرې ماته شي چې ووینم مینه مې پرې ماته شي چې ووینم هستا والا دوکان زموږ په لار کې ډېر ښه بیا وایه دا شعر مننه چې مینه مې پرې ماته شي چې ووینم هغه ستا والا دوکان زموږ په لار کې مننه سلامونه نیکې هیلې او احترامات ګرانو کتونکو محمد کریم ارماني د ارماني ټي وي نه در سره مخاطب یم د ارماني ټي وي پروګرام کې نننی میلمه د بکرآباد سیمې ځوان لیکوال اقتصاد افریدي صاحب دی تاسو یې پیژنو د نورو مشاعرو نه هم راغلی دی ستروف محتاج نه دی اقتصاد صاحب پروګرام کې ته هر کله ستړي مه شوي یو اول خو تو ډېره شکریه ادا کوم چې نه تکلیف دې وکړو صحیح و بالکل یو ځل یې مخکې مو غلی وي خو هلته زه په کلي کې وم نه او ډېره مننه ډېره تشکر ډېره مننه اقتصاد صاحب د کتونکو سره خو لنډه شون پېژنګلو وکړه نو بس موږ خپله نامه خو راهد دو خو اقتصاد په ادبي دنیا کې بس په نامه باندې پېژندی شم بل ته لنډ ډېره مننه اقتصاد صاحب شعرونه غزلې چې څه سره وي بس راباندې پیرزو کوئ غزل نه مخکې ورته بل غزل یو دوه شعره وایي چې ارشاد زړه کې مې یو څو د ستا خبرې تاوېدې زړه کې مې یو څو ستا خبرې تاوېدې خواړه مې په بدن کې مې بمبرې تاوېدې واه واه ډېر ښه ډېر زبردست بیا وایه مننه زړه کې مې یو څو د ستا خبرې تاوېدې خواړه مې په بدن کې مې بمبرې تاوېدې ډېر ښه او تاله به چې درغلمه ټول به شوم آهنګ تاله به چې درغلمه تاله به چې درغلمه ټول به شوم آهنګ سوچ کې به مې ټوله ورځ سندرې تاوېدې واه ډېر ښه ډېر زبردست مننه غزل څه داسې شران دی چې په ارمان پسې ارمان دی نه پوهېږم په ارمان پسې ارمان دی نه پوهېږم چې دا وخت څنګه روان دی نه پوهېږم واه 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 ډېر ښه ډېر زبردست بیا وایه دا شعر مننه په ارمان پسې ارمان دی نه پوهېږم چې دا وخت څنګه روان دی نه پوهېږم ډېر ښه او داسې ښکاري لکه څوک رانه خفه وي داسې ښکاري لکه څوک رانه خفه وي په دې زړه کې مې خفګان دی نه پوهېږم واه ډېر ښه مننه او بل شعر دی چې ستا قدم لاندې دا ځمکه ځکه پوه یې ستا قدم لاندې دا ځمکه ځکه پوه یې زما سر باندې اسمان دی نه پوهېږم واه واه ډېر ښه مننه او زړه چې زما د زړه ور چا وټکولو چې زما د زړه ور چا وټکولو چې په چا کې دومره توان دی نه پوهېږم ډېر ښه او بل شعر څه داسې دی چې دا نور خلک ښه ګران دي په دنیا کې دا نور خلک ښه ګران دي په دنیا کې دا پښتون ولې ارزان دی نه پوهېږم واه واه ډېر ښه ډېر زبردست دا شعر بیا وایه دا نور خلک ښه ګران دي په دنیا کې دا پښتون ولې ارزان دی نه پوهېږم او اخرنی شعر څه داسې دی چې اقتصاد د زړګی پاتې شو مننه اقتصاد د زړګی پاتې شو مننه خو چې په چا باندې تاوان دی نه پوهېږم واه واه ډېر ښه ډېر زبردست ډېر ښکلی غزل څه داسې دی چې لاړمه چې بیا مې انتظار ونه کړي لاړمه چې بیا مې انتظار ونه کړي په بیا راتلو مې چې اعتبار ونه کړي واه واه ډېر ښه مننه چې لاړمه چې بیا مې انتظار ونه کړي په بیا راتلو مې چې اعتبار ونه کړي خو چې ما سره وي هر څه ستا دي اشنا چې ما سره وي هر څه ستا دي اشنا زما مخکې بیا د ګوتو شمار ونه کړي واه ډېر ښه مننه او بل شعر دی چې نن مې بس د خلکو نه جدا ولیدې نن مې بس د خلکو نه جدا ولیدې نن خو مړه یاره چې انکار ونه کړي واه واه ډېر زبردست بیا وایه دا شعر نن مې بس د خلکو نه جدا ولیدې نن خو مړه یاره چې انکار ونه کړي او ګوره چې ویې لیدم ویې خندل ګوره چې ویې لیدم ویې خندل ویل یې چې مړ کېږي چې دیدار ونه کړي واه ډېر ښه ګوره چې ویې لیدم ویې خندل ویل یې مړ کېږي چې دیدار ونه کړي او په یو ساعت کې به بلا مړي وکړي په یو ساعت کې به بلا مړي وکړي جانانه چې بیا داسې سینګار ونه کړي وای ډېر زبردست ډېر ښکلی بیا وایه دا شعر چې په یو ساعت کې به بلا مړي وکړي جانانه چې بیا داسې سینګار ونه کړي بل شعر دی چې
لکه چې بیا مې مړ کوې پوهېږم لکه چې بیا مې مړ کوې پوهېږم مخ خو دې پټ کو چې ګزار ونه کړي وای ډېر ښکلی ډېره مننه لکه چې بیا مې مړ کوې پوهېږم مخ خو دې پټ کو چې ګزار ونه کړي اخرنی شعر داسې دی چې مړو ارمانونو راته داسې ویل مړو ارمانونو راته داسې ویل اقتصاد راشه چې نور غوار ونه کړي ډېر ښه ډېر زبردست ډېر ښکلی کنه چې د ډېرې بېوسۍ نه بچي خرڅول بازار کې یو سړی و غم یې خرڅول د ډېرې بېوسۍ نه بچي خرڅول بازار کې یو سړی و غم یې خرڅول وګوره بس دا سړی زه پېژنم سیبه ګوره بس دا سړی زه پېژنم سیبه یو وخت و ژوندي سړي یې خرڅول وا ډېر ښه ډېره مننه وشي په دې ښار کې په یو داسې انسان پېښ شومه په دې ښار کې په یو داسې انسان پېښ شومه ګلونه یې سېزل او ازغې یې خرڅول ډېر ښه ډېر زبردست بیا وایه دا شعر مننه په دې ښار کې په یو داسې انسان پېښ شومه ګلونه یې سېزل او ازغې یې خرڅول او دلته یو یتیم و خو زړونه مې نه وځي دلته یو یتیم و خو زړونه مې نه وځي دلته د ګودام کې و لرګي یې خرڅول وا ډېر ښکلی ډېر زبردست دا وایه بیا مننه دلته یو یتیم و خو زړونه مې نه وځي دلته د ګودام کې و لرګي یې خرڅول ډېر ښکلی اخرنی شعر څه داسې دی چې اقتصاده د بنجري لکه میانو اقتصاده د بنجري لکه میانو هر وخت د کوڅه کې مخه کې یې خرڅول ډېر ښکلی ډېر مننه ډېر تشکر ګرانو کتونکو دا وه د نن ورځې مرکه د بلې مرکې پورې مو له اجازات راکړو تر هغې پورې کار چې ته ښه د باد و بریالي اوسو